سلامونه ګران دوستانو، هیله د روغ جوړ بایست دی. زه نن بیا هم تاسو ته نوې ویډیو سره راغلم. ملګرو، دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د هر ډول معلومات په نامه د اپلیکیشن جوړولو 5مه برخه باندې پیل وکړم. که څه هم موږ په لومړنۍ 4 برخو کې د اپلیکیشن په جوړولو باندې خبرې کړې وي، تر دې ځایه پورې مو اپلیکیشن جوړ کړی و. نو راځو نن په 5مه برخه باندې پیل کوو. د ویډیو د پیل څخه دمخه ملګرو، ستاسو څخه کوچنۍ غوښتنه کوم، که زموږ د چینل څخه په لومړي ځل لیدنه کوئ یا مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، ترڅو دا ډول ښایسته معلوماتي ویډیوګانې لومړنۍ تر تاسو در ورسي. راځو په ویډیو باندې پیل کوو. کوم لومړنۍ برخې نه وي تعقیب کړی، د هغه لینک به تاسو ته په ډسکرپشن او همدارنګه په لومړني کمنټ کې وجود ولري. تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه یې ترلاسه کړئ. نو ملګرو، موږ تر دې ځایه پورې په اپلیکیشن جوړولو باندې خبرې کړې وي. نو تاسو به راشئ په ساده ډول سره دلته به کلیک وکړئ دا ځای باندې، او دلته ملګرو تاسو ته دا کومه لومړنۍ صفحه چې موږ جوړه کړې وه، لومړنۍ پاڼه، نو په دا باندې به کلیک وکړئ او دا به انتخاب کړئ. راځو په دا باندې کلیک کوو او دا انتخابوو. نو ملګرو، د ډول سره موږ لومړنۍ صفحه تیاره کړې وه. نو تاسو به دلته راشئ، دلته دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسو ساده ډول سره راشئ. دلته تاسو ته کمپوننټ ښکاري، دلته به کلیک وکړئ او دلته به دا مثبت علامه تاسو ورته انتخاب کړئ او دلته به دا یو ورته انتخاب کړئ. راځو دا باندې کلیک کوو. فرض کړئ یو نوم ورته ټاکو او په اډ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته ملګرو بیرته راشه، د ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته ټایمر ښکاري، دا به ورته انتخاب کړئ. راځو دلته هم یو نوم انتخابوو او په اډ باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله مو چې دلته ورته انټینټ او ټایمر انتخاب کړل، نو په ساده ډول سره به راشئ. دلته تاسو ته هاي ایونټ ښکاري، دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به په دا ځای باندې کلیک وکړئ. راځو دلته تاسو ته دا آپشن ښکاري، دا ځای باندې به کلیک وکړئ او راځو یو څو کمپوننټ ورته اضافه کوو. دا ځای باندې به کلیک وکړئ ملګرو. دلته به تاسو لومړنۍ سر کې تاسو ته دا ټایمر ښکاري، دا به دلته راواخلئ او دلته به یې خوشې کړئ او دلته به ملګرو تاسو دلته دا آپشن تاسو ته ښکاري، دا به هم ملګرو راواخلئ او دلته به یې خوشې کړئ. راځو دوهم یو هم راخلو، راځو دا یو هم راخلو، تاسو ته ښکاري سیټ سکرین، دا یو راخلو او دلته یې خوشې کوو. له دې څخه وروسته به ملګرو تاسو سټارټ اکټیویټي، دا تاسو ته ښکاري، دا به راواخلئ او دلته به یې خوشې کړئ. نو ملګرو، دلته به ساده ډول سره راشئ، تاسو ته کوم آپشن ښکاري د ټایمر، دلته تاسو ته معلومات کیږي، نو تاسو به دا ورته انتخاب کړئ او په ټایم باندې به کلیک وکړئ، ځکه موږ هلته ورته انتخاب کړی و. نو ملګرو، دا مو چې کله ورته انتخاب کړو، دلته به په ساده ډول سره راشئ، یو څو ثانیې به ورته انتخاب کړئ. راځو تر 4000 پورې ورته انتخابوو. ملګرو دا به 4 ثانیې وروسته بله صفحه راخلاصیږي. نو موږ دا د دې لپاره ورته انتخابوو. په سیو باندې به کلیک وکړئ. د لومړنۍ صفحې څخه وروسته کومه صفحه چې راخلاصیږي، دا وخت مو هغې ته ورکړو. نو دلته به تاسو کلیک وکړئ، انټینټ تاسو ته ښکاري او په دا به ورته انتخاب کړئ انټینټ، او په سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو، په سلیکټ باندې کلیک وکړو، نو دلته به تاسو انټینټ اکشن باید څه عمل ترسره کړي. نو راځو موږ دلته د وروستۍ ورته انتخابوو، ترڅو یوه بله صفحه راخلاصه کړي او په سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو انټینټ دلته تاسو ته ښکاري، دا به هم ورته انتخاب کړئ او په سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو، دلته به راشئ، تاسو ته کلاس په نوم سره دلته دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به دوهمه صفحه ورته انتخاب کړئ چې موږ د پیج په نوم سره ورته نوم ټاکلی و. نو دوهمه راځو دا دوهمه صفحه به ورته انتخاب کړئ او په سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. راځو دوهمه ورته انتخابوو او په سلیکټ باندې کلیک کوو. نو دلته ملګرو دا وروستی آپشن کې به تاسو ورته بیرته همدا انټینټ انتخاب کړئ او په سلیکټ باندې به کلیک وکړئ
سلیکټ باندې مو کلیک وکړو نو تاسو به له دې صفحې څخه بیرته بهر شئ. راځو لومړنۍ صفحې ته او بیرته ملګرو تاسې دلته راشئ او دا ځای باندې به کلیک وکړئ او راځو د صفحه باندې کلیک کوو. نو ملګرو 5مه برخه هم تر همدې ځایه وه. نورو برخو ته په تمه اوسئ تر څو تاسو وکولی شئ یو ښایسته او په زړه پورې اپلیکیشن په خپل موبایل کې بغیر له کونډۍ او بغیر له انټرنیټ څخه جوړ کړئ. ملګرو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي یو لایک هم در سره ورکړئ او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بیا مو خدای سپارم ښې شېبې ولرئ.